نن 300 کاله مخکې اورنګزیب بادشاہ ستا د دې بادر کلی رحمان بابا په ازرخانه ادیره کې خښ دی. اورنګزیب ورته وویل چې رحمان بابا کله کله راځه ما ته خپل اشعار وایه. ویل زه او ستا دربار ته درتللو اشعار ویل. ویل او که نه. ورته ویل غوږ کېږده چې لومبی شعر درته وویل. ورته اورنګزیب نن پترخ کې مې جالان په لاس کې مې جام دی. نن پترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی. ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی. زه د یار تصویر پترخ کې د میو جام په لاس کې. اے اورنګزیبه په خدای قسم زه تا خپل غلام ګڼما. نو ته به ماله راځې که زه به تاله درځم. بیا ورته څه وایي؟ وی اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا. بادشاہ ته وایي اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا. خو مرګی به دا تخت و تاراج کا. بدله یې ویلې ورته لاړو. پښتون دې ته وایي تاسو د خپل مشر قدر نه پیژنئ. مولانا روم په عزتمن قوم کې پیدا و اسمان کې ناست. ڈاکٹر اقبال نہ وګورئ. اقبال نے فرمایا اور اقبال نے فرمایا په آسمان کې کینولې چې په عزتمن قوم کې پیدا دی. رحمان بابا چې په بې عزته قوم کې پیدا دی نیله بیله په قبر چرسیان ناستی او کلام یې چې دی په ریډو کې ډمان وایي. قبر باندې د چرسیانو ډیپو دی.